ډېر ډېر برکات دي خلق د دې ځای نه دي لاړ شي په مسجد نبوي مبارک کې منځ وکړي حج ته لاړ شي د بیت الله مسجد نبوي مبارک ته لاړ شي ته منځ وکړي او بیا ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېږي او په حضور پاک درود او سلام ډېر خوند کوي ډېر وګورې داسې بدقسمته پکې شته دی دا ګورې په جومات کې ناست یم دروغ درته نه وایم او دروغ ګناه هم ده یو سړي نه مې تپوس وکړ هلته تلې عمرې له تلې عمرې له د تلو ورځې وه او په پیغمبر علیه السلام درود شریف سلام له نو تلې هلکه ته مسجد نبوي ته مانځه له نه تلې وی تلې مونځ مې پکې وکړ نو ته سلام له نه ورغلې وی نه نه م ورغلې مې ولې وی ډېر لوی رش دی نو وی د خدای سپېره د خدای سپېروس ته دلته کې 1000 روپۍ نیسم یا لکه زر درویش یم چې ګورم چې په دې رش کې ورپسې را ټوپونه وې وکړه ورپسې نه سپېره دا ستا کار رش دی دومره ورځې یې تېرې کړې ته حضور پاک له سلام له ورنرلې نو بعضې سپېره پکې داسې هم شته او بعضې نیکبخت پکې داسې هم شته چې هغې سار هم ورځي سلام اچوي ماسپښین هم ورځي سلام اچوي مازدیګر هم ورځي سلام اچوي ماسخوتن هم ورځي په رسول الله مبارک سلام اچوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې ما باندې څوک سلام واچي دی اورم نو صحابه دې تپوس کوي وقد بلغت الله رسول ستا وجود خو به خوري شوي ته به زمونږ سلام څنګه اورې وجود به دې خوري شوي ځکه مړی خو چې قبر کې کېدې خوري شي نو حضور پاک او فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله په ځمکه حرام کړي دي چې د پیغمبر غوښې به نه خوري د پیغمبر وجود به نه خوري فنبي الله حي يرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدې د روزي ورته ملاوي نو هلته بیا مخامخ لاړ شي او خلک سلام وایي او درود وایي هلته هم ډېره بېادبي نن سبا کېږي ځکه قانون دا دی چې د حضور پاک مخې ته ودرېږي نو ډېرې چغې به نه وي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي دا پیغمبر د آواز نه به آواز نه اوچتې ډېرې چغې به نه وي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم هلته کې دا آیت د جنګلې مبارکې د پاسه لیکلی د پیغمبر علیه السلام د ادب او د احترام دا آیاتونه په جنګلې د پاسه لیکلی نو هلته به خاموش ولاړې ودرېږه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او دا به په خپل لکې راولې چې پیغمبر مبارک وسلام او چوم دلته نو دی اوري الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا صفی الله الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله داسې د پیغمبر مبارک نور صفتونه هم دي پکې کوشش وکاري کې ډېر وخم وانړی چې نورو مسلمانانو ته تکلیف هم ونه رسوي او چغې مو نه وایي او شور هم نه کوي او ډېر خلک هلته لګیا دي ویډیو کیمرې ریستی او تصویرونه وباسي په تصویرونو پیغمبر ډېر زیات خفه کېږي تصویر ګناه ده زمونږ هم د دنیا خلک وباسي تصویرونه لیکن تصویر ګناه او بعضې خلک پکې داسې بل ورځ ګاډي ته ختېده یو هلک راغی یو تصویر در سره وباسه میں بچی تصویر گناہ دا وی برکت لو بازر گناہ برکت لگے برکت لو بازر ماوی گناہ دا پکی بچی وی برکت لو بازر ټولو هلته کې په حرم مبارک کې خلک ناسي ویډیو کیمرو سره ویډیوګانې جوړي او یو بل له تصویرونه وباسي نو د حضور پاک مبارک د قبر مبارک سره خوا کې تصویر سازي کول او ویډیو جوړول دا ګناه ده نه ناروا ده او هلته څوک چغې وباسي نه چغې به هم نه وباسي په ډېر اطمینان او په ادب به په حضور پاک سلام واچي او بیا چې یو قدم ور مخکې شي نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ دی هغې ته یو سوړه مخامخ ده نو په هغې به سلام واچي هغې باندې به صلات نه وی صرف سلام به چې السلام علیک یا ابا بکر یا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الغار داغه چې کوم صفتونه دی به او چې یو قدم ور مخکې شي نو بیا یو بل سوره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخته ده نو په هغه به سلام واچي داغه به صفتونه
بیا خلق لگ مخ کی شي مواجهه شریفه نو قبله ته مخ کی دا الله نه سوال کوي د حضور پاک نه سوال نه کوي د اچا نه هم سوال نه کوي سوال په دې ټولو سيزونو کې موږ د چا نه کوو الله نه وکړو الله ته ودرېږي او قبله ته مخ کې نو د الله نه سوال نو التدیر خلق دې سلام او ډېر خوان کوي هغه ځای کې سلام خدا پاک شرط چې پاغوي سلام اچي نو بیا به سره په دواړو شیخانو په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر پاغي به سلام اچي